داسې ورځ راغلې ده چې کور کې انګول هم نه چې شامني د تش بېرته لاړ شم والله کله چې شین چې همداسې سپوره وي خو څه ناست وي وخت تېرو کله راشي د ترکارۍ روپۍ وي داسې وخت راشي یاري چې شي هم نه چې تش لاړ شي په ارمان کې تیر شو نه وړو تر دغه پورې د مخکې چوکه پورې څو یې وړې 2 بوجې وړه دي ورسره هغه دي دا غوړي دي پوره ده خو کور سودا ده نو چوک وروړه که نه پوره نه نه چوک نه لږ مخکې که نه لږ دې خوا ته جومات چې دی مسجد جامع مسجد د خوا سره څو پورې وړې وړه دلته وي وړه دغه دلې هغه 10 روپۍ زیاتې نه وای دا زیاتې وای نو هلته 10 روپۍ وړي ته 10 بوجې وړي سودا دا چړۍ دی راوچتوی شي په دې چړۍ راجګولی شي ماشاءالله تکړه واده دې کړی څو بچیان دي 3 بچیان اوس دې لاسګاډي ته ناست دي څه وواله چې نشته دی کارونه هم نشته دی بل کار نشته دی ماشاءالله تکړه سړی نور څه کاروبار وکړه به زه به څه پیدا کړم لکه وګرځېدم په دیاړۍ کې وګرځېدم نشته دیاړي 3 ورځې 3 ورځې چې وږي بیان نه وي او بچي روټۍ غواړي روټۍ غواړي څه کله تیاره ډوډۍ وي کله وریجې وي دغه لږ لږ شیونه وړو ډېر وخت هغسې نه کېږي مطلب رزق الله رسوي نو بس څه وکړو موږ په دې باندې چې مصیب الله تعالی قسمت یې راغلی بس څه چې قسمت دی نه دي یا ډېر که نه دغه دی دې خوښه لږ دغه موټر دی ونیوی داسې ورځ راغلی مثلا سهار راوتی چې یو څه راواخلی کور ته یوسې داسې ورځ راغلی ده چې کور کې انګول هم نه چې شامني چې د تش بېرته لاړ شم والله خالي لاړ شو نو هغې به بیا څه خوري بس کله چیني پرته شین چای وي یا څه یو شی بس هغه کې څه کله چیني پرته یې شین چای او دا کله شین چې همداسې سپوره وي خو څه ناست وي وخت تېرو کله راشي د ترکارۍ روپۍ وي داسې وخت راشي یاري چې شي هم نه چې تش لاړ شي څه خبره بس چې کور ته لاړ شي ماشومان ښځه څه وایي هغه راشي ناست وي ته څنګه تش راغلی یم کار نه نو بازار کې خو دغه حال دی بازار له ځم تللی یم نور خلک هم بس د قسمت خبره ده چا به څه وړي ما را نه وړي درد دی پکې څه وکړو افغان عزیز افغان خود راځي افغان ښه راځي خیر په هر صورت نن چې راوتلې زړه کې د څه و چې شی ویسم کور ته څه نه و کور کې رښتیا راته وایي دغه نه وړه نه و مالدړې وریجې شی څه ده الله تعالی رحم وکړي او بل راته دغه نه و دغه غوړي راته مال چې وګونه غوړي به پیدا کړم غوړي وریجې او وړه بیخي نه و وړه مې ځکه وس نه کېږي ګران دي زموږ وس نه کېږي په خیر په هر صورت زه ځان ته مې یو بوجۍ اخلم او چې یو توړه دړۍ به تا ته دومره مې وس کېږي صحیح نه دا به هغه صحیح ده راځه چې زه راځم نو سختي ژوند کې راځي بس سړی زغمي که نه لږ احتیاط کوه چې دا موټر تېر شي ښه داسې وکړه ښه همدغه د خپل کور ته یوسه صحیح ده او زه لاړ شه زه الله دې مال شه زه په خیر او خوشحالي استعمال کړم بس موږ هېڅ هم نه و دا الله را لېږلي و تا ته بازار کې ډېر خلک ګرځي که نه او بس زه الله دې مال شه زه په مخه ورور او خورې مطمئنم چې د دغه ویډیو په لیدلو باندې روحاً خوشحاله یې که غواړې همداسې موږ نور ورونو او خویندو ته دغسې تجارتونه جوړ کړو راځه موږ سره په دغه کاروان کې یو ځای شه ستاسو به انشاءالله هېڅ هم نه کمیږي ځکه صدقه چې ده هغه کمښت نه راولي په دغه لینک کې موږ سره یو ځای شو ته مې هسې څومره مو وس کېږي 10 15 څومره چې دې وس کېږي ځان پکې راجستر کړه او انشاءالله موږ نه دغسې کار تمه کوه آینده کې سلام علیکم